إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت خیسته نومونه او صفات د هغې بیان او وضاحت د رب العالمین په توفیق سره روانو، او دا هغه علم دی بار بار موږ دې خبرې ته اشاره کوو د ملګرو د تیزۍ دپاره چې دا هغه علم دی په علمونو کې غوره علم دی. یو خو غوره علم هغه دی چې هغه د الله د دین سره تعلق ساتي، دا خو عامه خبره ده. خو بیا کوم علم چې د دین سره تعلق ساتي نو دا ټول یو شان نه دی، بې درجې دي پکې. بعض علمونه هغه به ډېر غوره دي د بعضو نه، نو غوره علم بیا په دیني علومو کې هغه دی چې هغه بیا د الله سره تعلق ساتي. رب العالمین چې څنګه شان دی د مخلوق په مخ کې، یو طرف ته خالق کا او مخلوق کا، نو ګوره څنګه شان دی د خالق او بیا د مخلوق شان ته وګوره څومره فرق دی. فرق دی که نه دی؟ نو دغه شان بیا هغه علم دی چې د الله سره تعلق ساتي، او هغه علم چې هغه د بل څه سره تعلق ساتي. نو د الله سبحانه وتعالی نومونه یې زده کول دی، اوچت علم د الله دې پرې موږ پوه کړي، او الله دې زموږ په سینه کې دا علم کښېنوي. 9 نمبر نوم یو کم اویا هغه دی الباطن. د الله یو نوم دی الباطن. په سورة الحدید کې الله وایي، د آیت موږ په تېر شوي 3 نومونو کې هم ذکر کړی په ذهن کې مې. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أغل الأول دي، الآخر دي، الظاهر دي، الباطن دي. سلور نمونه بدي كده يدريو خبره خوشيه. الباطن ده حدیث من بیان کړو د 3 نمونو سره. صحیح مسلم کې دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وانت الباطن فليس دونك شيء. دې حدیث کې د الله دغه نوم تذکره ده. اسم فاعل دی لمن اتصف بالبطون. واضح دی چې باطن په مقابله د ظاهر کې راځي. باطن په مقابله د څه کې راځي؟ ظاهر. ظاهر ښکاره او باطن معنی څه ده؟ پټه. دا په لغت کې مشهوره معنی ده. باطن د ظاهر په مقابل کې خلک وایي که نه وایي ظاهر او باطن ښکارې دي، یا موږ وایو ظاهر هم الله ته معلوم دی، باطن هم الله ته معلوم دی، یعنې ښکاره هم الله ته معلومه ده او پټه خبره هم الله ته معلومه ده. او په دې کې بله معنی هم پرته ده، الخبیر العالم، هغه پوهه چې هغه د یو خبرې په جړله باندې پوهېږي، په پټه خبره باندې پوهېږي، نو هغه ته هم باطن ویلی کېږي. الباطن. الله سبحانه وتعالی الباطن دی. هر پټه او ښکاره هغه په خپل علم کې راګیره کړی دی. هر متحرک او ساکن، هر مخلوق د هغه په علم کې دی، پوهه دی. گو کہ دیکھ یو معنی دا پرته دا الخبیر العالم بباطن الامر. اللہ الباطن دے نو خبر دے پا ہر پٹا باندی او پا ہر اخکار باندی، پا ضمیر باندی. یو خبر استا پا ضمیر کی پرته دا او ضمیری تا تاوی اللہ پا دی عالم دی زکی چا الباطن دی. ذرا ذرا شے معمولی شی چې څومره ته یو باریک شی یادې رب العالمین په هغې باندې پوه دی.
الباطن. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الله ما ته برابر دي پتاسو کې هغه څوک یا برابر ده دا خبره ماته که پتاسو کې څوک وي نه ښکاره کوي او که څوک یې پټوي دواړه الله ته یو شی کوي چې الباطن. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله وی هغه راته معلوم دی چې د شپې په تیاره کې پټ شوی او هغه چې د ورځې ښکاري. نو الله ته دا خبره د الله په علم کې دا خبره څه فرق نه کوي. چېرې یو سړی د شپې په توره تیاره کې لګیا دی یو کار کوي، یو سړی د ورځې په رڼا کې لګیا دی کار کوي، نه ټول الله ته یو شی دی. دا ډېر د یېرې خبره هم ده. او را به شي د نوم په فوایدو کې دا چې الله نه به ډېر ویرېږي چې کله د الله په دې نوم باندې پوه شي. الله الباطن دی، ستا په باطن باندې خبر دی، ستا په پټو خبرو خبر دی، ستا زړه کې چې کوم سوچونه او فکرونه راځي رب العالمین په هغې خبره دی. حیا به کوې بیا د هغه رب العالمین. ستا څه خیال دی چې زه د شپې په کمره کې پرېوځم او توره تیارۍ او کمبل په ځان راواچوم ما څوک نه او زما نه څوک نه خبرېږي. دا هر څه خو ریکارډ کېږي، دا هر څه ګورو ریکارډ کېږي. ما تاسو ته یو پیر دا فایده ذکر کړې وه او بیا به درته ذکر کړم ځکه چې اهمه ده او کیدای شي چې د چا زړه ورسره ژوندی شي. ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه چې ټکنالوژي ګوره کوم ځای ته ورسېده. اوس ته لاړ شي په سعودي عرب کې دا د موبایلو دا سیمانو کمپنیانې مشهورې دي، سوا او موبایلي او زین او نور به کوم راوتي. نو ته چې کله هلته ورشي او ضرورت راشي او شروط برابري نو هغه ته ستا ریکارډ راوباسي. ستا مرضي ده، ته 2 کاله مخکینی ریکارډ به پکار 2 کاله مخکینی ریکارډ به دله مکمل راوباسي. او که بیا چېرته ضرورت هغه خبرو ته هم راغی، کومې خبرې چې تا کړي دي هغه به دله هم راوباسي. کم ټیم باندې تا کم نمبر ته ټلیفون کړی دی او په کم ټیم تا ته ټلیفون شوی او تا څه ویلي دي او هغه څه ویلي دا ټول ریکارډ تا ته راویستی شي. نو سوچ وکړئ چې دا سیم جوړولو والا او دا کمپنۍ والا او دا انسانان دومره مخکې تللي دي او دوی سره دا ریکارډ پروت دی، نو د دې انسانانو د رب سره به زموږ څنګه ریکارډ پروت دی چې تا ته د موبایلو کمپنۍ هر سره وباسي دا وګوره دا تا خبرې کړې وه او دا خیال دې کړی نه سړي پسې بیل راشي کله نه کله او ته په هغه بیل باندې اعتراض وکړې. چا سره چې بیل والا سیمې او دی په دې بیل باندې اعتراض وکړي چې نه دا بیل برابر نه دی، نو هغه وله پوره تفصیل داسې ورکړي، اوږده پاڼه وله ورکړي. ته وګورو پلاني ټایم خبرې کړې دلته یې دې نمبر ته میلاو کړی، دلته یې دې نمبر ته میلاو کړی، ټول ریکارډ وله راوباسي. دغه شان یو ریکارډ زموږ جوړېږي د الله سره او دا به راښکاره کېږي په آخرت کې. الله الباطن دی، یو خبر هم د هغه نه نه پټ. الله دی الباطن، نږدې دی د مخلوق ته د علم په اعتبار، د اورېدو، د احاطې، د لیدو. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله وی موږ د انسان ته د مرۍ د رګ نه هم زیات نږدې یو. الباطن دی که نږدې دی. وإذا سألك عبادي عني او ای پیغمبر چې زما بندگان تا نه زما په باره کې تپوس وکړي فإني قریب. الله وی زه نږدې یم او څه ناشنا رب دی، څه ناشنا طاقت والا دی. دی ساتي الباطن دی، علی فی دنوه قریب فی علوه. الله اکبر. نږدې دی او لرې دی، اوچت دی، نږدې دی اوچت دی، اوچت دی او نږدې دی. دا صفت صرف د یو رب کېدی شي بس. نږدې دی او په عرش د پاسه دی، په عرش د پاسه دی او نږدې دی. انسانان خو داسې نه که نه که زه ستا خوا کې یم خو ستا خوا کې به یم بیا دغه پلاني نه لرې یم دا بل نه لرې یم دا بل، خو چې د هغو خوا ته ورشم بیا تا نه لرې شم. خو رب العالمین نږدې دی، اوچت دی، په عرش د پاسه دی او په عرش د پاسه دی او نږدې دی.
دا دی الباطن. ستا یو خبرم پاغه پټه نه ده. الباطن موږ دې کې یو معنی پرته ده باطن کې د پټېدو پټ. نو الله د مخلوق د نظرونو نه په پرده کې دی. نو په دنیا کې څوک نشي لیدی. په دنیا کې څوک نشي لیدی. او چې ویني نو په آخرت کې به ویني هم د انسانانو د نظرونه د مخلوق د سترګې الله نشي راګیرولی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. د سترګې ور الله نشي راګیرولی او الله راګیري د هر څه. په دنیا کې الله په پرده کې څوک نشي لیدی. اوچت نه اوچت مخلوق دی خو الله یې نه دی لیدلی په دنیا کې. وایي د موسی علیه السلام واقعه تاسو ته نه معلومه ده. الله وی راغی مقرر وخت یې ځان راورسو وکلمه ربه. الله ورسره خبرې وکړي. تورات یې وله ورکو څلوېښت ورځو لپاره تلی وکړه. نو خبرې پې د الله دومره خوږې ولګېدې حالانکې موسی علیه السلام ته پته مو چې په دنیا کې د الله دیدن نشي کېدی. خو بې اختیاره کله انسان بې اختیاره شي. بې اختیاره د هغه د خولې نه د الفاظ ووتو رب ارني انظر الیک. ای ربه زما لږ ځان راته راوښیه نو زه به دې وینم. نو داسې خبرې ارمان یې وکړو چې هغه نشي کېدی دنیا کې. یا الله وي لږ راته ځان نه ښیه دا خبرې ډېرې خوږې دي چې د رب په لیدو کې به څومره خوږ دي. قال لن تراني. نن په دنیا کې ما هیڅوک نشي لیدی. لن تراني دنیا کې ما هیڅوک نشي لیدی. آخرت کې به شتي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله بعض مخونه به په آخرت کې تر و تازه پړقېږي به تک سپین به نور د ایمان به د هغوی مخونه ځلوي. او الى ربها ناظره او ګوري به خپل رب ته. نو په آخرت کې لیدی شي خو په دنیا کې څوک نشي لیدی. هم په آخرت کې چې ویني نو د انسانانو د نظرونه الله راګیرولی نشي ګوره. لا تدركه الابصار. نو رب العالمین الباطن دی. یو شي ته د الله نه زیات نږدې څوک نشته. هر مخلوق چې دی نو د ټول نه زیات نږدې ورته څوک دی؟ الله دی. ګوره الله الباطن دی. ما ورته خپل ځان دومره نه پېژنو څومره چې دغه ذات موږ پېژني. ما ورته ته ګورې د خپل ځان دومره پته نشته څومره چې الله په موږ باندې عالم دی. د غیب و خاصیت دا نو دقه یو رب سره دی ځکه چې الباطن دی. او ځکه دا صفت انسان له مخلوق له ته نشي ثابتولی چې هغه سره علم الغیب دی. علم الغیب د یو اله د یو رب سره دی چې هغه دی الباطن. الباطن ناشنا علم دی ورسره څه شوي دي او څه کېږي او څه به کېږي او یو شی نشتی که دا وی دا به څنګه وي دا علم د الله سره دی. الله د جهنمیانو خبره کوي د مجرمانو کافرانو وی دوی به په آخرت کې چغې وایي چې یالله موږ واپس که څه ته دنیا ته نرد ولا نكذب بآيات ربنا. موږ واپس که موږ بیا دغه ته د الله ایتونو ته دروغجن نه وایو موږ به بیا دیندار یو. الله څه وایي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله وایي که زه واپس کړم دوی بیا دا خپل کار کوي. ګوره اوس دلته دا خبره یاده کړئ چې واپس کېده نشته دنیا ته خو الله ته پته ده که زه واپس کړم نو څه به کوي هغې د مخکې نه ووایي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. که چېرته زه واپس کړم دوی بیا د خپل کفر ته راواپس کوي. رب العالمین دی الباطن. نو ګوره خپل معرفت یې پټ ساتلی دی په کافرانو باندې په دنیا کې. حقدار نه دي د دې چې د الله د معرفت هغوی ته حاصل شي. ګوره دا خبره یاده ساتئ د الله معرفت هر چا ته نه نصیب کېږي. څه خیال دی چې هر کدو کریله سړی به په دې خبره پوه شي چې الله څوک دی او د الله څه نومونه او څه صفات دي.
الله د خپل ځان په باره کې علم ډېر اوچتو خلکو له ورکوي او بیا الله سبحانه وتعالی خو د کافرانو نه هغه خپل رؤیت د الله هغه دیدن هغې ته په آخرت کې هم بند ساتلی دی کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون په دنیا کې خو نه کافر لیدی شي او نه مؤمن لیدی شي خو کافر نه په دنیا کې لیدی شي او نه په آخرت کې لیدی شي او په نعمتونو کې اوچت نعمت د جنت په نعمتونو کې اوچت نعمت هغه د الله سبحانه وتعالی دیدن دی او په جهنم په عذابونو کې د ټولو نه دردناک عذاب دا دی چې یو سړی د الله د دیدن نه محروم شي دا ټول نه دردناک عذاب دی الله سبحانه وتعالی دغه عذاب نه موږ ساتي او دغه نعمت یې الله موږ ته نصیب کړي رب العالمین الباطن دی نو ډېر حقایق د حکمتونو د الله او د هغه د مخلوق د پراختیا او د هغه د مخلوق په موږ باندې پټ دی موږ ته پته نشته داسې ناشنا مخلوقات الله پیدا کړي دي دا خو نن سبا د انټرنیټ او دا شی لږ عام شو نو څه نه څه موږ ولیدو الله ګوره قسم خوري په قرآن کې څه وایي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون زما دي قسم په هغه څه چې تاسو یې نه او چې تاسو یې نه یې ځکه هلته علما دا فایده لیکي کوم چې موږ نه یو نو هغه ډېر زیات دي څه چې موږ نه یو نو هغه څه دي هغه ډېر دي څه چې یې نو هغه لږ دي رب العالمین ډېر داسې مخلوق دی چې لا موږ لیدلی هم نه دی او د ډېرو حکمتونو نه موږ خبر هم نه یو الباطن ذات دی ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي هغه څه چې الله وي تاسو ته پته هم نشته الباطن دی که نه نو نعمتونه صرف ظاهري نه دي نعمتونه هم ظاهري هم شته او باطني هم شته پټ نعمتونه او ښکاره نعمتونه ځکه الله په سورة لقمان کې څه ناشنا خبره کړې ده څه وایي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة او الله راورولي دي په تاسو باندې او الله ډوب کړي یې تاسو په ښکاره نعمتونو کې او په پټ نعمتونو کې ډوب کړي یې راورولي دي نعمتونه الله اکبر په دې کې موږ وایو یاره بس یاره وي د غریبۍ دې مه خوراک شي لکه ته څومره غریب یې سره نننۍ ډوډۍ داسې نه نه داسې خو موږ د څلورو پنځو کالو انتظام برابر دی خو بیا دې هم د غریبۍ مه خوراک شي سی چلېدل وږي نه مړ شو نه بس یو دوکانګیر دی دلته به سعودي عرب کې خپل دوکانګیر یو موټر دوه دي او کلي کې د غریب داسې یو 8 او 10 کمرې کور دی وړکې ورته کې جونګړه جوړه کړې او کنځلې به غریبۍ ته کوي او کنځلې به قسمت ته او تقدیر چې الله لیکلی هغې ته به کنځلې کوي او دې نعمتونو ته نه ګوري چې موږ پکې ډوب پراته یو ښکاره او پټ او د ټول نه لوی نعمت بل کوم یو وایي د اسلام ته وګوره دا یعنې زم چې د دې نعمت به څوک شکریا ادا کړي او بیا په اسلام کې ګوره اسلام دعویدار ډېر دي ما تا ته د سلفیت د قرآن او د حدیثو چا عقیده را نصیب کړې بیا دغه هم نه هغه سلفي دنه جوړ کړی دی چې د علم مجالس هم ستا په نصیب کړي دي پښتو ژبه کې ته روزانه درس اوري د قرآن او د حدیث او د نور موضوعات او نور ته څه غواړي د الله او بیا روغ صحت او بچي او ښځه او مال او حیا او عزت او قدر چې خلک دې قدر کوي او رزق درته میلاویږي نور نعمتونه څه ته موږ بچیان یو ورې موږ څه یو بچیان د قارون په کمره کې ایسي وو ستا په کمره کې ایسي لګېدلی هغه سره نه موټر و نه جاز نه سره سیکل او تا سره د هر څه شته موبایل د سره شته نیټ د سره شته روغ بدن دی دی ایمان د سره شته موږ که ټول عمر الله ته په سجده پرېږدو د تندی زموږ په خاورو کې خاورې شي نو موږ به د الله د دې نعمتونو موږ شکر ادا نه کړو الله یې دا نعمتونه په موږ باندې همیشه لري او کومه ناشکري چې د دې نعمتونو په باره کې زموږ نه کېږي الله دې موږ ته معاف کړي د دې نوم فایده موږ ووایو که نه د الله نه به ویرېږي
یره چې الله الباطن دی، ما ته د هر شي نه زیات نږدې دی، زما په ښکارم پوهېږي، زما په پټ هم پوهېږي، نو د هغه الله نه به دې یره پیدا شي. او خصوصا هغه ګناهونه به پرېږدي، الله اکبر، پټ ګناهونه، دا ګناهونه نه دي، دا پټ ګناهونه، دا د انسان د ملا تیر ماتوي. ځکه چې د تقوا ګوره اصل پته هم دغه ځای کې دی، په جومات کې د ځان نه پرهېزګار جوړ کړی، دا خو خلک دي ټول ته څه کوي، راشي داسې په زور اذکار ووایي بس، او د چا په مخ کې نه موبایل کې فلم ګوري او نه سندره ګوري، او ته به چې بس دا که دی دا دی صحیح د زمانه هم چې بس خلک داسې تقوادار شته چې هغه مخامخ هم تقوادار دي، په پټ هم دي، خو بیا په پټه څوک دي هغه الباطن ته پته ده. څه موږ ته د یو بل سره نه شي بیا زه وایم که زمونږ د ګناهونه زمونږ په دې تندي لیکلی کېدی، موږ به د یو بل سره خبرې نه وي کړې. د الله رحم دی، زمونږ نه ښه خبر دی، بیا راباندې پرده م راچولی دی. نو ته په ما ډېر ښه ګمان کوې او زه په تا ښه ګمان کوم، زه یم د پلانې ډېر پرهېزګار دی او ته پلانې ډېر پرهېزګار دی، او د یو بل سره په مینه محبت میلاویږو، د ایمان د لاسه د یو بل سره محبت ډېر دی، او حقایق هغه رب ته معلوم دي. نو دې نوم دا فایده ده. دا څلور نومونه دي، ګوره دا کم الاول الاخر الظاهر الباطن، دا فایده ده کې دا څلور نومونه نه دي، دا څلور نومونه دلیل دی په احاطه باندې چې یعنی الله دا هر څه راګیر کړي دي، اولنی دی، اخرنی دی، ظاهر دی، زورور دی، ښکاره دی، باطن هم دی، هر څه ته د هر څه نه زیات نږدې دی، او په پټ او په ښکاره باندې پوه دی، نو پاتې څه شو؟ نو دا څلور واړه نومونه په اصل کې دا فایده ورکوي بنیادي چې الله دا هر څه راګیر کړي دي. نو د الله د احاطې نه او د علم نه بهر څه شی نشته.